بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ موږ دریم لیکچر ده او په دې دریم لیکچر کې نن موږ په وریبل باندې خبره کوو چې وریبل څه شی ده او موږ وریبل څنګه ډیکلیر کولی شو. نو لومړی سر کې موږ وریبل لږ څه پیژنو. نو په وریبل باندې ډیر نه پاتې کیږو ځکه چې تاسو وریبل سره به اشنا یې، خو یوازې دومره وایو چې وریبل یو کانټینر ده لپاره د ډیټا د ذخیره کولو، د ډیټا د ارزښتونو د ذخیره کولو لپاره یو کنټینر ده. او که هغه جاواسکریپټ ده یا هره ژبه چې ده، موږ وریبل د دې لپاره کاروو تر څو ډیټا یا اولیه معلومات په منظم شکل سره، په منظم ډول سره په وریبل کې ذخیره کړو. نو هغه که هره ژبه ده، تاسې یا موږ تاسې وریبل د دې لپاره کاروو چې موږ خپله ډیټا یا اولیه معلومات په منظم شکل سره هلته خوندي کړو. نو وریبل چې ده په جاواسکریپټ کې موږ چې کله ډیکلیر کوو یا یې تعریفوو نو یا یې لیکو، د هغه لپاره باید موږ یو کیورډ نه استفاده وکړو. نو دا کیورډز چې دي د وریبل د ډیکلیر کولو لپاره په جاواسکریپټ کې په درې ډوله باندې دي. یعنې یوې وار ده وریبل، بلې لیټ ده او بلې چې ده کانسټ ده یا کانسټانټ. نو د وریبل د ډیکلیر کولو لپاره لومړی موږ په چې باندې باید پوه شو، په ساینټکس باندې یا په فارموله باندې پوه شو چې وریبل څنګه ډیکلیر کیږي، اصول یې څه شی دي. نو د وریبل د ډیکلیر کولو لپاره ته مجبور یې چې لومړی د ډیکلیریشن کیورډ ولیکې. ډیکلیریشن کیورډ څه شی دي؟ یا به وار لیکې، یا به لیټ لیکې، او یا به چې لیکې کانټس لیکې. یو له دې نه باید ته ولیکې. کله د چې دا ولیکه، دې نه وروسته ته باید چې ولیکې؟ وریبل نوم ولیکې. وریبل نوم تاسې باید په ذهن کې ولرئ چې د وریبل نوم چې تاسې کله لیکئ باید داسې یو نوم غوره کړئ، داسې نوم ولیکئ چې هغه یو بامفهومه نوم وي، یعنې یو معنا لرونکی نوم وي، داسې یو نوم باید ولیکئ. نو کله مو چې ډیکلیریشن هم وکړه، ډیکلیریشن کیورډ مو ولیکه او وریبل نوم هم ولیکه، نو د هغه نه وروسته بیا مساوي علامه راځي. مساوي علامې نه وروسته دا تاسې اساین کوئ. نو دغه ډیفینیشن یا دغه ډیکلیریشن او د دې انیشلایزیشن دا باید یو ځای وي. لکه څنګه؟ لکه داسې چې ته لومړی باید ته د وریبل لپاره ډیکلیر کولو لپاره یو کیورډ ولیکې. ما وار لیکلی، بیا ما نیم، مثلا ما نیم مې لیکلی، هغه نه وروسته مې مساوي علامه لیکې او دې ته مې چې کړی ده هغه ویلو ورته اساین کړې ده. صحیح ده؟ دغه د وریبل د لیکلو هغه ساینټکس و. مثلا راځه ما دلته عملا لیکو، ګورې که ته دلته وار لیکې یا کانسټ لیکې او یا لیټ لیکې، هر یو چې لیکې باید یو له دې نه ولیکې. بیا د هغه نه وروسته وریبل نوم لیکې. مثلا زه لیکمه چې یور نیم. صحیح ده؟ یور نیم وټس جان. صحیح ده؟ نو ما دا چې وکړه، دا مې د وریبل نوم ورکړه. هغه که هر چې وي، تاسې یو نوم داسې نوم ورته غوره کړئ چې هغه بامفهومه نوم وي. او دې ته مې چې وکړه ویلو مې ورته اساین کړله. دغه وریبل ته ما چې وکړه ویلو مې اسان کړله. په دغه وریبل په نوم باندې ما دغه ډیټا خوندي کړله. صحیح ده؟ نو دغه د وریبل د ډیکلیر کولو چې ده لاره ده یا طریقه ده. اوس راځو، موږ ویلې چې موږ مختلف کیورډز کاروو د ډیکلیریشن لپاره. یا وار لیکو، یا لیټ لیکو، او یا چې لیکو کانسټ لیکو. د دې ترمنځ فرق څه شی ده؟ د دغه درې واړه ترمنځ فرق څه شی ده؟ وار، لیټ، کانسټ. که وار ولیکو څه پیښیږي، که لیټ ولیکو څه پیښیږي، که کانسټ ولیکو څه پیښیږي. لومړی د دې درې واړو توپیر د سکوپ له مخې ګورو. سکوپ خو تاسې پیژنئ، هغه ساحه یا د تعریف ساحه، دې ته موږ سکوپ وایو. صحیح ده؟ نو تاسو به مخکې له دې سره بلد یې چې موږ وریبل یا د فنکشن مختلف دغه سکوپونه لري. ځینې چې د ګلوبل سکوپ وي، ځینې چې د لوکل سکوپ وي. نو دغه مفهومونه موږ دلته بیا د فنکشن سکوپ او د بلاک سکوپ په ډول معرفي کوو. نو وار چې ده هغه یو فنکشن سکوپ لري. صحیح ده؟ بلاک، لیټ او کانسټ چې ده هغه بیا چې لري، کوم سکوپ لري؟ بلاک سکوپ لري. دې نه مفهوم څه شی ده؟ راځئ دلته تاسو ته په مثال کې واضح کړم. په مثال کې به شاید تاسې ښه په پوه شئ. صحیح ده؟ مثلا زه یو
بلاک لرم، بلاک د اف په هغه باندې لرم. صحیح ده، د اف یو بلاک جوړومه ساده. نو دغه د ما بلاک جوړ کړ. صحیح ده، دې بلاک په داخل کې زه یو وریبل د ا په نامه جوړوم او دې ته ویلو اساین کوم 10. بل وریبل زه جوړوم د بی په نامه باندې او دې ته ویلو اساین کوم څو 100. ګوره دا وریبل مې جوړ کړی، دې ته مې کیورډ وار لیکلی. دا وریبل مې جوړ کړی، دې ته مې کیورډ چې دا لیټ لیکلی. یو بل وریبل جوړوم، هغه ته کیورډ لیکم چې کانسټ، د سی په نامه یې جوړوم او دې ته ویلو اساین کوم څو 10. اوس زه دا اکسس کوم. صحیح ده، د بلاک باندې نه اکسس کوم، دا خو بلاک ده. صحیح ده، بلاک باندې نه دا څنګه کوم اکسس کوم. دلته لیکم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ، نو ورته وایم چې ماته ا قیمت چاپ کړه. صحیح ده، دا کنټرول ا سیو کوم او د دې نه وروسته راځم دا ریفریش کوم. صحیح ده، نو د ا قیمت یې موږ ته راکړه 10. صحیح ده، د ا قیمت دلته موږ سره چې ده 10 ده، یعنې دا د بلاک نه د باندې موږ ته څنګه سو دغه اکسس سو. خو که زه ورته ولیکم چې ماته بی هم اکسس کا. صحیح ده، کنټرول ا سیکم او بیا راسم دغه ریفریش کما، نو دلته بی موږ ته نه اکسس کیږي، یوازې همغه 10 اکسس سوی ده. صحیح ده، چې هغه د ا قیمت ده. نو د بی قیمت چې دغه موږ ته نه اکسس کیږي. ولې نه اکسس کیږي؟ ځکه موږ ویلې هغه وریبل چې د لیټ په کیورډ په اساس باندې جوړ شوی ده هغه بلاک سکوپ لري. صحیح ده، یعنی د بلاک په داخل کې دا موږ اکسس کولی سو، د بلاک د باندې نه موږ دغه نسو اکسس کولی. دا اوس د بلاک د باندې نه ده، نو باندې څنګه کولی شو موږ لیټ نسو اکسس کولی. همدغه شان کانسټ چې ده کانسټ دا هم موږ باندې نسو اکسس کولی. که زه دلته ووایم ورته چې ماته د سی قیمت چاپ کا، نو بیا راسم دغه ریفریش کما، موږ ته د سی قیمت هم نه چاپ کیږي، یوازې همغه د ا قیمت دلته موږ ته ښکاره کیږي. صحیح ده، یعنی په دې معنی چې یوازې وار چې ده هغه د بلاک نه د باندې، یعنی فنکشن سکوپ موږ دا کارولی سو. دغه نور دواړه چې دي دا بلاک سکوپ د بلاک نه د باندې نسو اکسس کولی، یوازې د بلاک په داخل کې موږ دا اکسس کولی شو. صحیح ده، دا یو توپیر شو. دوهم توپیر دا ده چې ری ډیکلیریشن ده. ری ډیکلیریشن یعنی دوباره تعریف کول، دوباره وریبل جوړول. صحیح ده، دې ته موږ ری ډیکلیریشن وایو. نو وار چې دغه موږ ری ډیکلیر کولی سو، دا موږ ته اجازه راکوي. خو لیټ او کانسټ چې ده دا موږ ته اجازه نه راکوي چې دا موږ بیا ډیکلیر کړو. صحیح ده، لکه څنګه دلته به راځو په عملي مثال کې به وګورو. صحیح ده، زه مثلا د وار په نامه باندې د وار کیورډ په اساس باندې یو ا په نوم باندې یو وریبل جوړوم او دې ته 100 قیمت اساین کوم. صحیح ده، بیا راځم بیا د ا په نامه باندې یو بل وریبل جوړوم. صحیح ده، د ا په نامه باندې یو بل وریبل جوړوم، هغه ته ډیټا اچوم چې 40. صحیح ده، یعنی دا بیا جوړول دا ری ډیکلیر کېدل سو. اوس د وار کیورډ چې کله موږ کارولی ده، نو په دغه حالات کې موږ دا ری ډیکلیر کولی سو، بیا یې جوړولی شو. صحیح ده، اوس که زه ورته وایم چې دا قیمت موږ ته چاپ که، نو دا د موږ سره چاپ کوي. صحیح ده، هغه بیا چې ډیکلیر سوی ده د هغه قیمت د موږ سره څنګه کوي چاپ کوي. نو زه به راشم دا به ریفریش کم. صحیح ده، موږ سره قیمت څو چاپ سه 40. نو که زه دلته راشم دغه وار کې خو دغه ری ډیکلیریشن وسو، خو که زه دا وغواړم په لیټ کې وکم. صحیح ده، د لیټ کیورډ په اساس باندې وکم، نو په دغه حالات کې دا موږ ته بیا نه ډیکلیر کیږي. صحیح ده، دا موږ ته بیا ډیکلیر کیږي نه. نو که زه دا ریفریش کم، ګوره دا 40 له دغه ځای نه ورکیږي. صحیح ده، نو موږ ته هغه 40 قیمت موږ ته نه شو کیږي، یعنی په دې کې د لیټ کیورډ په اساس باندې ری ډیکلیریشن نه کیږي. صحیح ده، همدغه شان د کانسټ په اساس باندې هم د موږ سره ری ډیکلیریشن نه اجرا کیږي. صحیح ده، که دا هم زه ریفریش کما، دې کې هم موږ سره ری ډیکلیریشن نه کیږي. دا دوهم توپیر و. دریم توپیر دا ده چې ری اساینمنټ. صحیح ده، بیا اساین کول، دې ته بیا قیمت اچول، بیا یو ویلو ورته اچول.
نو په وار کې موږ سره موږ ته اجازه راکوي، په لیټ کې هم اجازه راکوي، خو په کانسټ کې بیا موږ ته اجازه نه راکوي. صحیح ده چې موږ بیا یو وریبل ته دوباره بیا یو قیمت اساین کو. لکه څنګه راځو دلته به په مثال کې واضح کو. صحیح ده، زه د ای په نامه مې یو وریبل جوړ کړی ده. صحیح ده، د ای په نامه مې یو وریبل جوړ کړی ده، خو کیورډ مې وار ورته اخیستی ده. دې ته مثلا ما لیکلی دي چې 10. صحیح ده، خو زه بیا دا ډیکلیر کوم نه اساین کوم یې. صحیح ده، همدغه د ای وریبل مې راخیستی ده، دې ته بیا قیمت اچوم چې 50. صحیح ده، ګوره دا وریبل ما جوړ نه که بر وریبل، هغه وریبل ته مې بیا قیمت اساین که. صحیح ده، نو دغه وختونو کې موږ ته هغه اجازه راکوي. صحیح ده، دلته اوس موږ ته 50 چاپ کیږي. صحیح ده، که زه راسم دغه ریفریش کړم نو 50 موږ ته چاپ کیږي. د غری اسایمنټ په وریبل کیورډ په اساس باندې کیدلی شي. نو که لیټ ولیکم، د لیټ کې هم همدغه کار اجرا کیدلی شي، یعنی دلته هم ری اسایمنټ اجرا کیدلی شي. صحیح ده، نو دې کې بیا هم توفیر نه راځي، همغه 50 موږ ته ځواب راکوي. خو که زه په دغه ځای کې کانسټ ولیکم، په کانسټ کې بیا موږ ته ری اسایمنټ اجازه نه راکوي. صحیح ده، یعنی موږ بیا یو وریبل د قیمت نسو اچولی، یو ځل د چې ورته واچو 10 بس همغه صحیح ده. صحیح ده، بیا ځلې ته دې ته قیمت نسی اساین کولی. صحیح ده، که ورته اساین دي که دا بیا موږ ته ایرر راکوي، غلطي راکوي. نو که زه دا اوس ریفریش کوم، موږ ته هیڅ قیمت نه ښکاره کیږي. چې نه ښکاره کیږي دا په دې معنا چې دا موږ ته ایرر راکړه. د دریم توفیرو دغه درې ډېر مهم توفیرونه وو. یو بل چې دا هایسټینګ، د هایسټینګ په دې معنا چې زه وریبل مې ډیکلیر کړی نه ده، مخکې له ډیکلیریشنه زه دا انیشلایز کوم، خو دا چې انیشلایز کوم په وار کې دا موږ ته چې کوي، موږ ته اجازه راکوي، خو انډیفاینډ یو کیورډ ورسره لیکي. صحیح ده، یو ایرر ورکوي چې هغه انډیفاینډ ایرر ورکړي. او دغه نورو دوه کې چې دا نه موږ ته انډیفاینډ راکوي او نه انیشلایز کیږي. صحیح ده، نه انیشلایز کیږي او نه انډیفاینډ راکوي، هیڅ هم نه راکوي. انیشلایز کیږي نه بیخي، او په هغه کې چې دا په وار کې دا بیا انیشلایز کیږي. لکه څنګه اوس راځو، مثلا ما دلته لیکلی دي چې ما ته د ای قیمت چاپ که، خو وریبل نه ده معلوم. صحیح ده، اوس زه د دې چاپ نه وروسته زه وریبل ورته مشخص کوم، ورته لیکم چې ای مساوي کیږي له څو سره، له 70 سره. اوس چې دلته راسم زه دغه ریفریش کوم، ما ته به انډیفاینډ لیکي. صحیح ده، چې لیکي انډیفاینډ، دا په چې کې، دا په وریبل کې. او که زه راشم دلته لیټ ولیکم، صحیح ده، نو بیا په دې وختونو کې موږ ته هیڅ ځواب نه راکوي، ایرر ده. صحیح ده، او همدغه شان په کانسټ کې هم ایرر ده. صحیح ده، غلطي ده، موږ ته ځواب نه راکوي. د څلورم توفیر ده. نو د څلور توفیرونو د دې ترمنځ خدای دې وکړي چې تاسې پوه شوي یئ. بل د وریبل د نوم جوړولو لپاره موږ اصول وایو، قواعد وایو. تاسې کله هر کله تاسې یو وریبل جوړوئ، هغه لپاره باید تاسې یو څه اصول په ذهن کې ولرئ. نو هغه اصول دا دی چې کله چې ته وریبل نوم جوړوې، وریبل نوم ورکوي، نو ضرور ده چې هغه باید کوم حروف اوسیږي، او یا چې اوسیږي ډالر ساین اوسیږي، او یا چې اوسیږي انډرسکور اوسیږي. مثلا زه وریبل ته نوم ورکوم، ما یو وریبل جوړ که د یور نیم په نامه باندې، یا مای نیم په نامه باندې. نو انیشلایز مې هم که، اسایمنټ مې هم که، دې ته مې ویلو هم ورته واچوله، اساین مې که. نو دا وریبل اوس وګوره، دا ما په چې باندې شروع کړی ده، دا مې په یو حروف باندې شروع کړی ده، چې هغه حروف چې ده ام ده. نو دا ضرور ده چې باید یو په حروف باندې شروع شي. که ته دا په حروف نه شروع کړې، نو ته کولی سي چې په انډرسکور باندې هم شروع کړې. صحیح ده، په دې هم موږ وریبل جوړولی شو. او ته کولی سي چې ډالر ساین هم ورته واچوې، په دې هم ته موږ کولی سو چې یو وریبل جوړ کړو. خو له دې نه یې غیره که موږ دا ورته واچو، وریبل نسو جوړولی، دا یو وریبل نسو. یا که دا بل ساین ورته واچو، دا وریبل نشو. صحیح ده، یا که دا ورته واچو، دا وریبل نشو. نو وریبل چې کله تاسې جوړوئ، نو لومړی توری چې دغه باید حروف اوسي، یا انډرسکور اوسیږي، او یا ډالر ساین اوسي. دویم اصول دا دی چې
کله چې تاسې اوریبل شروع کوئ یا اوریبل لیکئ لومړی حروف باید نمبر نه وي، یعنې دلته باید نمبر ونه لري چې 1 2 یا 3 یا 0. ګوره کله چې موږ لیکو ډایرکټ موږ ته غلطي دغه ټول نوم سور نشان باندې راکوي. نو په دغه حالاتو کې دا موږ ته بیا ایرر راکوي، یعنې دا باید په څه شروع نه وي، په 2 یا په نمبر باندې شروع نه وي، دا باید په څه شروع وي، یا په حروف باندې شروع وي، یا په انډرسکور شروع وي، یا په ډالر ساین شروع وي. او دریم رولز چې شی دی، دریم رولز دا دی چې وریبل نوم چې دغه هیڅ کلم ریزرو ورډ یا کیورډ نسی کېدلی. صحیح ده. ریزرو ورډ یا کیورډز تاسې پیژنئ، نو دا مخکې هم ویل شوي وي، په نورو ژبو کې هم تاسو ته ویل شوي وي. کیورډز یا ریزرو ورډ هغه الفاظ یا لغاتونه یا کلمې دي چې هغه د یو کار لپاره مخکې له مخکې د ژبې جوړونکي لخوا مخکې له مخکې یو کار لپاره مشخص سوي وي. مثلا دا وار ده، وار د دې لپاره مشخص سوی ده چې د وریبل ډیکلیر کېدلو لپاره مشخص سوی ده. یا ډاکومنټ د ډاکومنټ د دې لپاره مشخص سوی چې هغه باندې یو میسیج چاپ کېږي. صحیح ده. یا نور. نو زه د وریبل د نوم په ځای باندې وایم چې دلته باید چې راسي کانسټ راسي، دا کار زه نشم کولی. صحیح ده. یا په دې کې زه لیکم ایف دا اوس زما نوم نشي کېدلی ځکه دا کیورډ ده. صحیح ده. یا مثلا زه لیکم فنکشن، دا کیورډ ده، دا زه نسم کولی چې دلته ولیکم. یا زه لیکم چې ډاکومنټ، دا کیورډ ده. صحیح ده. دا زه نشم دلته لیکلی د نوم په ډول باندې. نو همدغه شان نور ډېر مثالونه در واخله. تاسې نسي کولی چې د نوم په ځای باندې کیورډ یا چې وکاروئ، ریزرو ورډ وکاروئ. او څلورم اخري رولز دا دی چې جاواسکریپټ کې وریبل چې ده هغه کیس سینسیټیو ده. په ځینو ژبو کې وریبل نوم چې ده کیس سینسیټیو نه وي، خو په جاواسکریپټ کې دا چې ده دا کیس سینسیټیو ده. کیس سینسیټیو نه مفهوم څه شی ده؟ که زه یو وریبل نوم لیکم، صحیح ده، مثلا دلته ما ولیکه چې نیم، په بل ځای کې هم همدغه سیم نوم باندې هغه جوړوم، وریبل جوړوم، خو دلته مې حروف چې که لومړی حروف مې ورته کوچنی که. صحیح ده. نو دغه وریبل نوم او دا وریبل نوم فرق لري. ولې فرق لري؟ ځکه چې د دې حروف چې دا په غټو حروفونو لیکل شوی او د په کوچنیو حروفونو لیکل شوی. صحیح ده. هغه په کیس کې توپیر ده. نو کله چې فرق وي په کیس کې، یو په کوچنیو حروف لیکلی وي بیا په غټ حروفونو، نو په دغه وختونو کې دا بیل مفهوم لري او دا بیل مفهوم لري. د موږ سره دا وریبل ځان ته وریبل ده او دا بیا ځان ته وریبل ده. صحیح ده. اوس که دا هم زه په غټو حروفونو ولیکم، بیا دا اوس سیم وریبل ده، دا دواړه ترمنځ توپیر نشته. صحیح ده. نو کوشش وکړئ چې تاسې دغه کیس سینسیټیو ده ډېر محتاط اوسئ په جاواسکریپټ کې. دا و د نن ورځې درس د وریبل په اړه باندې. خدای دې وکړي چې تاسې به یو څه اخیستی وي.